ایکسپریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهم خبرونو ته. مالیزیا وایي ښایي ځینې هیوادونه نوی حکومت په رسمیت وپیژني. مالیزیا وایي د دې احتمال شته چې ځینې اسلامي هیوادونه د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژني. د مالیزیا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د غرب له دریځ ورهاخوا ځینې اسلامي هیوادونه غواړي د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژني. د په خبره د همګړۍ پر همدې مسأله بحثونه روان دي او ښایي دغه هیوادونه ژر خپل دریځ اعلان کړي. هغه د کوم هیواد د نوم نه دی اخیستی خو احتمال شته چې په دې ډله کې یو هیواد پخپله مالیزیا وي، سره له دې چې د افغانستان نوي حکومت په ځلونو له نړیوالو د رسمیت پېژندلو غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه هیڅ هیواد دې ته نه دی تیار شوی چې د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپېژني. بل لور ته کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې یو قومي مشر وژل شوی. د کندوز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې یو قومي مشر وژل شوی دی. یوې باوري سیمه ییزې سرچینې نن چهارشنبه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د ښایسته محمد توتاخیل په نوم یو قومي مشر د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ پل ته څیرمه د نامعلومو کسانو له لوري د چړو په وسیله وژل شوی دی. د ښایسته محمد خپلوان وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه درلوده او د دې قاتل علت او عامل هم معلوم نه دي. سرچینه زیاتوي چې نوموړي د 4 ماشومانو پلار و، که څه هم د کندوز سیمه ییز طالب چارواکي پیښه تاییدوي او زیاتوي چې اړوند امنیتي ارګانونه په دې تړاو خپل پلټنې پیل کړي دي. او د سعودي عربستان یو بنسټ سرې میاشتې ته 190 ټنه خوراکي توکي لیږلي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د سعودي عربستان د مالک سلیمان خریا بنسټ لخوا د 190 ټنه خوراکي او نورو توکو مرسته ورسره شوې ده. د دې ادارې بیان نور آغا صاحبزاده ویلي دي چې په دې مرسته کې وریجې، لوبیا، غوړي او همدا ډول نور توکي لکه کمپلې، خیمې او د اړتیا وړ مواد شامل دي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.